बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत د مولا عبادت کسب پاسېدل او کېناستل د الوا په ارمانونو تل الله الله کول. د مولا مینه عجبه په پیتۍ مینېدل او د حورو لمغړو ته د خرچوکو هڼېدل. نو مولا د عبادت نه یو کسب جوړ کړی، یو پروفیشن پیشه یې ترې جوړه کړې ده چې بس په هغې کې د ده ډیوټي څه ده، خو روزګار کار څه دی، خو بس پاسي او کینی سجدې لګوي او ارمانونه پړه کې ساتي د الوا چې ماله به زه مولا یم، چونکې ما مولایتوب د پیشې په طور اختیار کړی دی، نو خلک په ماله الوا راوړي، خوراک څښاک به راوړي، څښاک زکات به راوړي. نو په دغې ارمان باندې دی په جومات کې ناست دی، الله الله کوي. بل د الوا مونږ یو استیاره ومغستی شو په جنت کې چې دی کومې مزې لټی، شهواني او جسماني د خېټې مزې، هغې دپاره مونږ استیاره ومغستی شو. د مولا مینه عجبه په پیتۍ مینېدل او د حورو لمغړو ته د خرچوکو هڼېدل. نو د مولا مینه ځکه عجیبه ده چې مینه خو یو کیفیت دی او جذبه ده، او پیتي چې ده نو دا یو جسم دی، یو وجود دی. نو دی په پیتۍ مین دی، تر دې چې که دی د جنت مزې او لوازمات غواړي نو هغه هم داسې ده لکه دی چې په دنیا کې پیتي وخوري، ځکه چې دا پیتي چې ده دا یو جسمانی سیز دی، په انګریزۍ کې چې ورته کنکریټ سیز وایي، او د الله پاک مینه او عشق هغه چې دی هغه یو جذبه ده، یو کیفیت ده، یو خیالي سیز دی، په کوم ته چې ابسټریکټ چې ورته وایي په انګریزۍ کې. نو دی د الله پاک دا مینه او د پاسېدل او کېناستل هم د دغې لوازماتو د پیتۍ غوندې څیزونو دپاره کوي. او دی چې دا ذکر اذکار او دا په چغې چوغارې وایي نو دا داسې دي لکه د خرکوچو هڼېدل او حورو ته دی پسخېږي. مولا خو یې ډسکس کو، اوس د صوفي نمبر دی. د صوفي عبادت ویر دی سوځېدل او جړېدل د رحمان رحیم د نور نه رپېدل او یریدل. نو د صوفي عبادت ویر دی صوفي هر وخت په یره کې مبتلا چې الله زه خو ګناهګار یم او زه خو خطاکار یم او دا خو به زما رب زما نه خفه شوی یو، دا خو به زه دوزخي شم، سوځي او جاړي. د رحمان رحیم د نور نه رپېدل او یریدل. نو هغه رحمان دی، رحیم دی، مهربان دی، رحم کولو والا دی، او دی دلته رپېږي او یریږي دی. صوفي د صوفي تصوف چې دی نو هغه په یره باندې د هغې بنیاد په یره باندې پروت دی. د صوفي مینه عجبه د زړه ګل مړاوی کول، بې کنار دریاب د حسن په کوزه کې بندول. نو الله پاک خواخ الله متناهي حسن دی. نو صوفي څه کوي، صوفي د دې یرې نه یوه کوزه جوړه کړې ده او هغه رحمان رحیم هغه د حسن سمندر چې دی هغه د یرې په کوزه کې بندول غواړي. د زاهد عبادت چړ دی سوال بینت جړا کول، په جنت او دې دنیا کې د فایدې سودا کول. نو زاهد چې زهد اختیار کړی، زهد دی چې دنیا نه کناره کش شوی او لږه خوري او لږه سکي او ډېر معمولي ژوند تېری او نو هغه زهدي که نه. نو دی سوال بینت او جړا کوي، څه غواړي د دا دنیا نه کناره کش شوی ځکه چې دی د جنت هغه مزه غواړي. دی وایي زه به هلته ځان مړومه. نو یو قسم سودا یې کړې ده که نه. هغه اقبال ورته هم وایي زاهد کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے. زاهد یادوي که واعظ یادوي، خو مطلب دنیا پرېښودل د جنت دپاره هم یو اعتدال نه دی، بلکې بهترین انسان به هغه
چې هغه د دواړه نه غواړي، هغه صرف د خالق په حسن کې مستی. د زاهد مینه عجبه په خپل ځان مینېدل، د ریا سپي جوټه کړي دلربا له ورکول. نو زاهد په ځان مین دی، دی په دې دنیا کې مزه ځکه نه غواړي چې د ده د آخرت مزه پکار ده، ځان لی پکار دی، د خالق سره یې څه کار نشته. نو دا یو قسم ریا د دنیا ته ځان زاهد ښوول، او دا بیا هم دی دغه زهد چې دی نو دلربا له یعنی الله ته دغه زهد ورکوي چې ویې نه زه تاله دا در کوم. د غني عبادت مینه ځان جانان کې ورکول. نو اس غني یو خو غني خان دی او یو غني هغه انساني کم چې مستغني، کم چې د هر څه نه بې نیازي، چې لکه نه دا پکاري او نه هغه پکاري، نه د زاهد په شان دنیا نه کناره کشي او نه د صوفي په شان یریږي او نه د مولا په شان پیتی ته ناسي. نو هغه انسان به غني او یو غني دی په خپله دی خان عبدالغني خان. نو د غني عبادت مینه ځان جانان کې ورکول، د مینو سترګو شړنګ ته ګډېدل او خندېدل. نو دی اوس دی هېڅ نور هېڅ هم نه غواړي، دی اوس د جانان په حسن کې د جانان په مینه کې ورک دی او د هغې مستۍ نه مزه اخلي. ګډېدل او خندېدل یو سرور کې دی مبتلا دی. د غني مینه عجبه ټول بیلات هېڅ نه ګټل، د خپل ځان او جهان دواړه یو خمار کې ډوبول. نو دی اوس دی بیلات پس بیلات، مطلب هغه که ځواني ده او که د دنیا مزي دی او که د آخرت مزي دی او که حورې دي او که دلته حلوا ده او که پیتي ده او که هلته انګور دي او که شراب دي او که حوره ده، هغه هر څه د فراموش کړي دي. خپل ځان او خپل د ده سره چې کوم جهان دی دا هر څه د په یو خمار کې، یعنی د خپل رب د عشق په هغې خمار کې په هغې کې ورډوب کړي دي.